نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر على أيوب عليه السلام جراد من ذهب فجعل يتناول منه فأوحى إليه يا أيوب ألم أوسع عليك قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك أو من فضلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ومن بنى مسجدا بنى الله له أوسع منه رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د الله رب العزت شپږ څلوېښتم نوم الواسع جل جلاله دی. الواسع جل جلاله هغه ذات چې په هر شي کې د مخلوق لپاره پراخي راولي، هغه ذات چې په هر څه کې د مخلوق لپاره وسعت راولي. ځینې په دمو ستړي سي، ځینې په تعویذو، ځینې بیا په فکرو او چرتو، ځینې بیا په دعاو ستړي سي، ځینې بیا څه او څه وکړي، خو الله رب العزت چې اراده وکړي الواسع جل جلاله اولادونه پراخ ورکړي، 1 ورکړي، 2 ورکړي، 3 ورکړي، نارینه ورکړي، ښځینه ورکړي، پرله پسې نر اولادونه ورکړي، پرله پسې ښځینه اولادونه ورکړي. الواسع جل جلاله. څوک بیا په ډیرو ځغستاو ستړی سي، څنګه به مې مال زیات سي، څه به وکم، چش به وسي او څه به راپېښ سي. خو چې کله لوی ذات الواسع جل جلاله اراده وکړي چې د بنده رزق ور پراخ کم، بیا پراخ سي. د یوې خوا او بلې خوا څخه د رزق او د روډۍ دروازې ورباندې راخلاصې سي، د روزۍ دروازې ورباندې راخلاصې سي. نه سمیږي کار، نه سمیږي الله اراده کړې وي چې نه سمیږي، خو چې یو وخت اراده بیا وکړل چې سم سي الواسع جل جلاله بیا دې څوک مخه نیولی هم نسي. انسان وژاړي، زارترکی سي، دعا یې وکړي چې خدای باران وکه الله اراده کړې د نیکۍ الواسع جل جلاله.
خو چې کله بیا اراده وکړل د کشلي معصوم دعا به قبوله کړي، د سپین ږیري عابد انسان دعا به قبوله کړي. الله به اسمان څخه چینې را روانې کړي او د مځکې څخه به اوبه راپورته سي، بارانونه به شروع سي. بیا به رحمت الله رب العزت پراخ کړي، الواسع جل جلاله. لمونځ به مې قبول سي او که نه؟ لمونځ به څنګه وکړمه؟ والله اعلم. الله به یې راڅه قبول کړي او که یا که دې سم لمونځ وکړي، الواسع جل جلاله الله رب العزت د قبولیت لمن او د الله رب العزت له طرفه څخه د قبولیت لمن پراخه سي، ستا لمونځ قبول کړي، الواسع جل جلاله. کله چې د بیت المقدس څخه د قبلې د اوښتلو امر وسو چې نور دي مسلمانان ها خواته لمونځ نه کوي، کعبې ته دې مخ راړي، رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نور الله وحی راستولی دي او زه امر کړی چې مخ د بیت المقدس څخه راواړو کعبې ته. دوی چې مخونه راواړو لمونځونه هغې خواته شروع کړله، یهودو باره نارې کړلې. ولمسلمانان جهت معلومه نه لري، یو طرف معلوم نه دی، کله یوې خواته لمونځ کوي، کله بلې خواته لمونځ کوي، کله څنګه کوي، کله څنګه کوي. الله رب العزت د سورة بقره 115 نمبر آیات نازل کړي. ولله المشرق والمغرب. نبی ورته وایي د انسانانو ته چې د الله لپاره هم مشرق دی هم مغرب دی. دا سمت چې لمر راخیږي د الله رب العزت بادشاهي دلته هم چلیږي، او دغه سمت چې لمر لویږي د الله بادشاهي دلته هم چلیږي. دغه طرف هم الله پیدا کړي، دا طرف هم الله پیدا کړي. دا ستاسو دعوه بې ځایه ده چې وایست مسلمانان یو طرف معلوم نه لري، هرې خواته چې مخ واړوئ. ولله المشرق والمغرب. مفسرین فرمایي ملکا و خلقا، د الله رب العزت لپاره مشرق د الله بادشاهي او د الله لپاره مغرب د الله بادشاهي. الله پیدا کړي ام مشرق ام مغرب، هم ختیځ ام لویدیځ، دواړه سمتونه وو، دواړه طرفونه الله پیدا کړل. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هر چیرې چې مخ واړوئ هلته د الله رب العزت رحمت سته. دا طرف ته مخ واړو د الله رحمت دلته دی. چې یو طرف یو زاویه یې د هندسې په اصطلاح که ها د زاویه د منفرجه زاویه د څه ده او څه ده، هره زاویه چې په هغه زاویه کې د الله رب العزت رحمت دی. فاینما تولوا فثم وجه الله. هلته د الله رب العزت رحمت دی. تلاش یې ولاړ سه. کله د انسان د رزق پراخي په خپل کور کې نه وي، سفر ته اړتیا پیدا سي. کله د انسان د رزق پراخي په سفر کې نه وي، د کور بغل ته وي، خو انسان ته معلوم میږي نه. الله رب العزت فیصله کوي چې چاته څونه رزق ورکمه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هلته د الله رب العزت رحمت. ان الله واسع علیم. یهودو تاسو هم دا خبره واورئ، مسلمانان تاسو هم دا خبره واورئ. بېشک الله رب العزت واسع ذات دی، هغه ذات دی چې د خپلې غنا او د خپل هر څه مخلوقاتو ته هر څه ورکوي. هغه ذات دی. نسته کم بت په اسمانو کې نسته، لاندې نسته، په غرو کې نسته، هیڅ نسته. هر ملک، شمالي کوریا والا هم دغه نارې وي، ایران هم دغه نارې وي، افغانستان هم دغه نارې وي، نور ملکونه هم دا نارې وي چې زموږ ملکونه معادن لري، معدنونه لري، معدن لري، د دې استخراج دا راوباسئ، معدنونه په کار واچوئ، نو به اقتصاد به سم سي. خو الواسع جل جلاله اراده نه ده کړې چې ستا اقتصاد پراخ سي، ستا رزق پراخ سي، ستا روزي پراخه سي. ځکه نو تر مځکې لاندې ټوله معدنونه هلته ذخیره، خو چې خالق فیصله وکړي بیا انسانانو ته قوت ورکړي. ځکه نو بیا کله کله د باسکله د دغه باسکل د چین ورته وایي مشت د باسکله د چین څخه بیا پنکه جوړه کړي چې کله اراده وکړي یو چاته د الله رب العزت له طرفه یو چاته د رزق وعده وسي، بیا نو ستاسو په کورو کې به د لښکرګاه کولران خامخا وي. چیرې و دا کومه ټکنالوژي وه؟ خو دماغ وجنګول سو، دماغ یې په کار واچوئ، ځان باندې فشار راوستی. الله رب العزت اراده وکړله چې دا کورنۍ ته په دغه ځای په دغه جنس کې رزق ورکړي. الله بیا اراده وکړله رزق یې پراخ سو،
یو راپور مې د هغوی په باره کې اورېدی چې اوس زموږ دغه کولران تر ډېرو ځایو پورې ځي. الله اراده وکړي د بل چا چې لوی پروژې دي، لوی انجینران ورته ناست دي، اقتصاد پوه کسان ورته ناست دي او خپل ماغزه هر ګړی په کار اچي چې څنګه طرحه جوړه کړي، څنګه لار انسانانو ته وښیي چې په هغه لار باندې اقتصاد او روزي د خلکو برابره سي، هغه بیا فلج سي، صفر سي. ان الله واسع علیم. الله رب العزت واسع ذات دی، پراخي درکوي. علیم، په دې هم خبر دی چې څنګه ته په کم نیت باندې چی شي کوي او څه کوي. الله رب العزت هر څه ور معلوم دی او خبر هم دی. نو د یهودو خبره او د یهودو سوال پوچ سو، صفر سو. لا مسلمانان خو خپل طرف معلوم نه لري، اری خواته چې مخ واړوي. الله رب العزت ورته فرمایله چې زما بادشاهي په هر طرف کې ده، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مخ چې اړه هلته د الله رحمت دی. خو الله رب العزت چې پر موږ باندې د هر طرف رحمت وکړي. د سورة بقره په 261 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. د هغه انسانانو مثال چې خپل مالونه د الله په لار کې انفاق کوي، شندي خیراتوي، دو کسانو مثال الله رب العزت راشي راته بیانوي. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. هغه انسان چې د الله په لار کې خیرات کوي، داغه مثال داسې دی لکه دانه، كمثل حبة انبتت 7 سنابل. د غنمو دانه څو وږې راشنه کړله، فی کل سنبلة 100 حبة. په هر وږي کې بیا 100 دانې. والله یضاعف لمن یشاء. او که د الله خوښه شوله بیا چاته په دا یوه وږي کې تر 100 دانو زیات هم غنم ورکوي او که تاسو به لیدلي غنم. د الله رب العزت ذات چې کله وسعت او د پراخي اراده وکړي رزق درکوي، بیا په یو وږي کې تر 100 دانې هم زیاتې درکوي. مثل الذين ينفقون اموالهم. مثال دو کسانو چې خپل مالونه شندي خیراتوي. چیرې؟ په کم ځای کې؟ یو ځای معلوم دی، و فی سبیل الله. د الله رب العزت په لار کې. په کومه لار کې؟ مفسرین فرمایي د هر خیر په کار کې. هر لار چې د خیر او په هغه لار کې، هر لار چې د خیر او په هغه کې. کمثل حبة، په مثال د هغې دانې دی، انبتت 7 سنابل چې اوه وږې راشنه کړله. فی کل سنبلة 100 حبة. په هر وږي کې بیا 100 دانې دي، 100 دانې. او که د الله خوښ سي، والله یضاعف لمن یشاء، چې خوښه یې سي د الله د بندګانو څخه د چا په باره کې څنګه رزق ورکوي، که یې خوښه سول ډېر رزق ورکوي. والله واسع علیم. او الله رب العزت واسع ذات دی، د خپل غنا څخه انسانانو ته رزق ورکوي. علیم. مفسرین فرمایي وای الله په دې خبر دی چې ته په کم نیت باندې د پیسې د الله په لار کې ورکوي. الله په هغه خبر دی. خدای پاک چې زموږ نیتونه راسم کړي. بې قسمه تاسو را سره ومنئ. تاسو خو مؤمنان مسلمانان یاست. د بل مؤمن خبره زړه ته بې له قسمه هم اچوئ. دا عادت باید په موږ کې راسي، الله دې راولي. بې قسمه ومنئ. که د الله په در کې د ستنې د سپم په اندازه باندې یو صدقه قبوله سوله، نو د الله په ذات قسم چې د جهنم اور در باندې حرام سو، خلاص. خو چې د الله په در او دربار کې کومه صدقه قبلیږي، د ریا، د هر ګړي وینا، د هر ګړي تعني او پیغور، مسکین ته صدقه ورکه بیا په عذابوه، بیا پیغور او تعني ورکوه، په مجلس کې وریادوه، دا صدقه. یا الله رب العزت د قرآن کریم بل آیات کې فرمایي هغه صدقه چې ورپسې از یو تکلیف ورپسې خیرات یې وکړي بیا یو چا ته وریادوي، د دې خوند نشته. رسول علیه الصلاة والسلام حدیث شریف کې راځي داسې صدقه وکړه چې رسته لاس یې ورکړي چپه لاس خبر نه سي. د دې دا معنا او مفهوم چې الله رب العزت د رضا لپاره بس لاړه. والله واسع علیم. الله وسعت و پراخي درکوي او الله رب العزت علیم ذات دی، ستا په نیت باندې خبر دی په کم نیت یې ورکوي. یو ځای مسجد جوړېږي، افغانۍ دې راوکښله، د جیبه یې راکاږي، د وخت څخه دې اراده وه ور اچې
خدای رب واسع ذات زما دغه افغاني په وسه راوه ستا د رضا لپاره ورچوم بس الله ته کیفیت اعتبار لري کمیت نه دا دونه بندل افغاني مه راکاږه که دونه بندل دې راوکښلې افغاني دې ورواچولې او کونډې ته دې ورکړې مسکین ته خو نیت سم نه و هغه برباد یوه افغاني دې راوکښل نیت سم و هغه پر ځای کامیاب والله واسع علیم او د سورة بقره په 288 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي قرآن کریم عجبه کتاب سړی هر څه وایي هر څه وایي وایي کشکې بیا ویلی وایي بیا مې ویلی وایي هر پلا تقریبا څو ځلې الله رب العزت وس را کړي دي چې ختم یې کو خو چې هر پلا هغه ویل سوي آیتونه راړو بیا نوي خبرې پکښې نو د سورة بقره په 288 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان یو بیر وهم په زړه کې دراچي د مسکینۍ و د فقیرۍ پام راوګرځه ګوره دا چې څونه حساب کړلې دا په دا داخل کې به بیا څوک را جمع کوي ځینې خلکو ته چې درد ورسي وایي دا چې څونه خیرات وکړي خو زما پلار یې ولاکه دونه بیا برابرې کړي دا دې څه په وکړه زوی څه خو احتیاط کوه ځینو کسان ته درد ورسي داسې خبره کوي الشیطان یعدکم الفقر الله فرمایي شیطان تاسو د فقر څخه بیری ګوره لاس ټینګه فقیر بسې ویأمرکم بالفحشاء او په تاسو امر کوي په چی شي باندې مفسرین فرمایي وای په دې چې زکات مور کو شیطان درته وایي او الله رب العزت والله یعدکم مغفرة منه الله بیا دا وعده در سره کوي چې زما له طرفه ګناهونه در معافي شي بل وفضلا او زما له طرفه څخه به چې ستا ګناهونه معاف سوله او رزق نه در باندې تنګېږي بلکې در هغه له ښه رزق در کومه رزقا خلفا داسې رزق به در کومه چې مخکې ستا مسکینه و د هغه پر ځای به رزق درسي روزي به راسي کور کې به د آبادي راسي یو خوشحالي به راسي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا الله بیا فرمایي والله واسع علیم الله رب العزت هغه ذات دی چې واسع ذات دی په رزق کې پراخي درکوي ګناهونه در معافوي مغفرت درته کوي بخشش درته کوي یو کار نو ته هم وکړه چې شي یو څه شنده واسع علیم والله واسع علیم ان الله واسع علیم الله رب العزت فرمایي راته فرمایل بیا فرمایي بیا راته ویلي قرآن کریم درواړه خو شیطان بیا څه کوي دا نفس پام کوه څه به کوي د الله رب العزت د دین مرکزونه او داسې مرکزونه لکه د تاسو چې اوس ناست یاست دا د هغو کسانو په نظر چې هغه د پیسو صرف پیسو ته حساب کوي دغو په نظر موږ وختي لا ډیوالن سوي یو دغو په نظر چې دا پیسې د نسته او څنګه کېږي دا وختي لا موږ دغو په نظر ډیوالن خو د الله رب العزت له طرفه څخه چې د رزق پراخي ده بیا چې د یو ځای څخه الله رب العزت د یو انسان په زړه کې وراچولي چې زما پیسې باید په داسې ځای کې مصرف شي زما ګوله او رزق باید دغه انسان وخوري د چا ګمان د چا فکر سبا ته به څوک د قبر په خاورو موړ شي سبا والله اعلم بل څوک به سبا ته بیا په ښایسته ډوډۍ موړ شي بل څوک به سبا ته د لوږې په حالت کې زکندن وي الله رب العزت به څنګه کوي څه پیښي د الله رب العزت اختیار والله واسع علیم الله رب العزت چې پر موږ باندې رزق پراخ راولي پراخ رزق دی الله و تاسو ته درکړي حلال رزق دی الله و تاسو ته درکړي الله دې زموږ ټول ګناهونه را معاف کړي د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله دا حدیث نو ولې زوام په دې خاطر موږ خو عاجزه بندگان یو هر وخت د الله رب العزت د رحمت د پراخي د رزق د پراخي په تمه او امید باندې دا حدیث امام ابو داود طیالسی په خپل مسند یعنی کتاب کې را نقل کړی دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل مطر علی ایوب جراد من ذهب پر ایوب علیه السلام باندې د سرو زرو ملخانو باران وسو د سرو زرو ملخان باران وسو نن مې دا حدیث کته یو چاته مې ویل مال نه به د سرو زرو باران وسي
دا بیخي سره پریشاني ده. او چې پر ملایانو وسي بارې نو د حاجانو ته پسې ورکړي. یو پلا دام ښه ثابته سي چې ملایانو مې څه ورکوي، هغه د ساده اوبه نه کېږي، سره زر ولڅکوي. پر ایوب علیه الصلاة والسلام باندې مرخانو باران وسو، فجعل يتناول منه. ایوب علیه الصلاة والسلام شروع په دې وکړه چې یو څه ځینې راخلي. فاوحى الیه، نو الله رب العزت وحی ورته وکړل، یا ایوب، ای ایوبه، الم اوسع علیک، ما تا ته رزق پراخ نه دی درکړی؟ قال یا ربی، و زما رب یې پالونکی ذات یې راکړی دی. ومن یشبع من رحمتک، ستا په رحمت څوک مړیږي؟ او من فضلک، ستا په فضل باندې څوک مړیږي؟ دا ستا رحمت دومره ډېر دی، دومره پراخ دی، دومره ډېر دی، دومره پراخ دی، داسې څوک ما لیدلی نه دی چې په دې باندې مړ شي. ومن یشبع من رحمتک، نو زه خو م یو بنده یم، ځکه نو ایوب علیه الصلاة والسلام هغه راټولوله. او دا وروسته حدیث واورئ، دا ډېر هر حدیث د خوند دی، خو دا بیا علیحده د خوند حدیث دی. وعن ام حبیبة رضی الله عنها، ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، څه وفرمایل؟ من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. کچا په ورځ کې 12 رکعاته لمونځ وکړي، الله رب العزت د هغه لپاره په جنت کې کور جوړي. کم 12 رکعاته؟ 2 رکعاته سنت د سهار حسابي است، 2 څلور د ماپښین د لمانځه مخکې د شپږ، څلور د ماپښین د فرض وروسته د 8، 2 رکعاته د ماښام د لمانځه وروسته، لکه دا اوس چې موږ تاسو وکړله دا 10، 2 رکعاته د ماخستن د لمانځه وروسته دغه سنت. که چا دغه 12 رکعاته سنت په ورځ کې وکړله، من صلى في يوم 12 ركعة، دا 12 رکعاته سنت، بنى الله له بیتا فی الجنه، الله رب العزت په جنت کې کور جوړ کړي. سنت مه قضا کوئ، دا سنت نه دي. ځینې خلک وایي سنت دي، هغه مذهب چې نه لري هغه نو په دې کې به بیخي چې هغه ته وایي هغه مذهب چې د مذهب څخه انکار کوي. ولې وایي دا سنت دي؟ ښه سنت دي نه کوي، خو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دی سم حدیث دی، وایه ولې نه کوي؟ عمل ورباندې کوه. 12 رکعاته سنت که چا وکړله، الله رب العزت په جنت کې کور ورجوړ کړي. مې قضا کوي. او د حدیث وروسته ټوټه ومن بنا مسجدا، او که چا بیا مسجد جوړ کړي، بنى الله له اوسع منه، الله رب العزت په جنت کې تر دغه مسجد پراخ کور جوړ کړي. خوشبخت هغه کسان دي چې د رب د رضا لپاره مسجد جوړ کړي، بس په دې انتظار چې څنګه سترګې پټې سولې خپل کور ته مازې ولاړ سي. موږ به پخوا په کوچنیوالي کې یو بازۍ به وه چې انډیوال به سره پېژندل، بیا به یې سترګې داسې ور پټې کړې، څوک دي نمازې به سترګې او پلانکی دي. بس اوس نو کومه دی زما کور چې دا مازې مړ سولې مسجد یې جوړ کړی و، سیده خپل کور ته ولاړ سه. شک نسته په دې کې. ومن بنا مسجدا، او که چا مسجد جوړ کړي، بنى الله له اوسع منه، تر هغه مسجد په پراخ کور الله رب العزت په جنت کې ورکړي. علما فرمایي وایي یو د مخلوق د وعده ده، یو د رب العالمین الواسع جل جلاله وعده ده. دا یوه خبره متوجه سي. علما دا خبره هم کوي، وایي الله رب العزت خو جنت درکوي، هېڅ شک نسته، خو په جنت کې بیا بل انعام د کور دی. د دې مثال داسې دی لکه یو څوک چې ولاړ سي د بادشاه غټ قصر ته چې ولاړلی، هلته خو ستا ورتګ لازمي دی، حتمي دی، وربلل سوی، دعوت سوی، دلته دې ایمان راوړی دی، اسلام دې راوړی دی. خو هلته چې بادشاه په خپل قصر و ماڼۍ کې تر هغه له سپیشل VIP هغه ضروري و، خوندور و، ښایسته ځای درکړي. د دې مثال داسې دی، په جنت کې به الله رب العزت همداسې شی درکړي، همداسې ځای به درکړي. سفر کوي وایي ما ته خامخا ځې یو ځای، دا موټر ته انتخاب کړی دی، خو ما ته VIP سیټ راکړه، VIP
هغه سیټ چې در ټولو مهم سړی پکښې کښېني، مهم کس پکښې کښېني. الله رب العزت خو هغه موټر در کړی دی، اوس د هغه سیټ په انتظار، الله خو جنت راکوي، د هغه کور په انتظار، خو د هغه چا لپاره چې مسجد جوړ کړي. ځکه نو دا زما ارمان دی او خلکو ته مې ویل دی چې په دنیا کې خو قصد دا وکړي، الله غیور ذات دی چې یو مسجد زه جوړوم په خپل ژوند کې، دا اراده خو وکړي. او الله رب العزت دا وس او توفیق او توان تر دغه ځایه پورې مخلوق ته ورکړی دی، الله رب العزت یې نور هم پسې ورکړي. نو الله رب العزت که چا مسجد جوړ کړي، الله به در هغه پراخ کور ورکړي، در هغه پراخ ځای به ورکړي. الله رب العزت الواسع جل جلاله دی، هغه ذات دی چې ستا په رزق، ستا په عمر، ستا په وخت، ستا په زمان، ستا په حالت کې پراخي راولي. ډېر واقعات سته چې د بزرګانو په وخت کې به پراخي راغله، تنګ وخت به ورته پراخ سو. د مازدیګر څخه تر ماښام پورې به یو قرآن کریم ختموي، یو قرآن کریم. په دا لږ وخت کې نو زه څنګه هغه واقعات درته ووایم، او د بیان وخت بلا پردی ده سره. په لږ وخت کې به یې ټوله قرآن کریم ختم کړي. دا ولې الله ستا په وخت کې پراخي در واچوي. خلک شکایت کوي په وخت کې برکت نشته. کله چې بې تقوایي راسي، ګناه راسي، د وخت و د رزق و د هر شي څخه برکت ټول سي، پراخي ټوله سي. چې ګناهونه کم سي، پراخي بیرته راسي. ګورې زما ورونو، هغه وعده چې موږ د سرو میږانو په شکل باندې وو، الله رب العزت چې زموږ په تقدیر کې ازلي د کم وخت څخه زموږ نور عقل کار نه کوي، زموږ په تقدیر کې د رزق اندازه څومره لیکلې وه، هغه اندازه ده. څوک یې رزق اخیستلی نه سي، هېڅ کله نه سي اخیستلی، نه کمی پکښې راغلې ده، نه به پکښې راسي هېڅ کله. خو چې کله ګناهونه شروع سوله، د رزق پراخي ټوله سي. ګناهونه چې کم سول، د رزق پراخي راسي. الله دې موږ ته توفیق وس راکړي چې ښه کارونه وکړو. الله دې د ګناه کولو وس نه راکړي. ځکه نو ډېر کوشش کوئ، ډېر داسې مجالسو ته ورسئ تر څو یوه دعا که زموږ تاسو په حق کې قبوله سول، الله رب العزت به د ګرد عمر لپاره کامیابه کړي. نو د الواسع جل جلاله یو څه فایدې هم دي، یو څه فایدې دي. هغه فایدې وایي، نور به انشاءالله تعالی بیان بس کو. الواسع جل جلاله 5 فایدې لري. اوله فایده، کم سړی چې ډېر الواسع جل جلاله وایي، الله رب العزت په ښکاره او پټ غني او مالداره کې ظاهري او باطني غنا به ورکړي. الله رب العزت په عزت، حوصله، بردوباري او د زړه پراخي او د زړه پاکوالی هم ورکړي. الله رب العزت به د په ټولو کارونو کې پراخي راولي. دوهمه پیدا، کم سړی چې الواسع جل جلاله وایي، هغه ته فرشتې راځي او رحمت ورباندې کوي. درېمه پیدا، کم سړی چې الواسع جل جلاله وایي او خپل کار وظیفه دغه وګرځي، ان شاء الله تعالی الله به رزق او روزي ورکړي او مفلسه به نه سي. څلورمه پیدا، کم سړی چې که لړم یو څوک وچیچي، انسان یو خوړی وچیچي او زهر یې ولله کړله، او هغه سړي دستي الواسع جل جلاله اویا وار ووایه، پر هغه ځای باندې دم وکړي، الله رب العزت د دغه زهرو څخه د زارو اثر اخلي، تاثیر بیا نه کوي. الواسع جل جلاله. او پنځمه پیدا، کم سړی چې غواړي چې زما دې په ټولو کارو، په ټولو حالاتو، په هر شي کې پراخي راسي، الواسع جل جلاله دې وایي او هغه دې همیشه وایي، تر څو د په هر کار، په هر خبره او په هر حالت کې پراخي راسي. او د دې سره که څوک دغه الواسع جل جلاله وایي، پر داسې مضر حیوان باندې چې هغه زهر لري یا بل خطر لري، وایي او پر خپل ځان یې دم کې، ان شاء الله تعالی د زهرو تاثیر او اثر بنوي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا،
نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. رب حاضر کسان راغلي دي ستا در ته حاضر سوي دي، لاسونه پورته کړي دي. الهي د ټولو په رزق کې په اخر راوله، د ټولو په ژوند کې پر اخر راوله، د ټولو په سهار او ماښام په هر حالت او په هر وخت کې پر اخر راوله. الهي د دوی قرضونه که پر دوی باندې الهي پرونه ورادا کا. الهي په کورو کې د رزق پر اخر راوله، په تجارتو کې د رزق پر اخر راوله، په دکانو کې د رزق پر اخر راوله. الهي دا مرکز دو کسانو په مرسته باندې مسلسل همیشنی مرسته او همکاري باندې تر دې ځای رسېدلی دی. الهي هر چا چې هر وخت د دې مرکز سره هر رقم کومک کړی وي، لږ یا ډېر، یوازې د پیسو نه، د لاس، د ژبې، د دماغ، د پښو، د بدن، الهي د هغو انسانانو په رزق کې په اخر راوله، په اولادو کې په اخر راوله. له کورو څخه یې مرضي وباسه، مریضانو ته شفا ورکه.